طالبانو علامه ابوالحسن علي ندوي وایي زه یو ورځ موټر کې ناست وم په بیروت کې، د لبنان پایتخت ته کنه پخوانی شام ویل ته زه په موټر کې ناست وم ټیکسي کې، وایي د موټروان یوه خبر راته وکړه، تاسو دې خبرې ته غوږ شئ. وایي موټروان راته ویلي چې زه یوه پوښتنه لرم او ډېر وخت کېږي دا پوښتنه مې نه ده جواب شوي. وایي ما ورته ویلې وایه راته، وایي ویلې هغه دا ده چې زه چې نننۍ نړۍ ګورم، دا نننۍ دنیا ګورم، په دې نننۍ دنیا کې په کفري هیوادونو کې جنگ نسته، اختلافات نسته، حکومتونه یې دې بیخي ړنګېږي نه، او اسلامي حکومتونو کې د جنجالونو په دوی کې دي، خپل منځي قتلونه په دوی کې دي، وژنې په دوی کې دي، حکومتونه چپه کول را چپه کول په دوی کې دي. مې یو سوال درته حل کړه، ولې ګوري طالبانو هغه بریتانیا چې په 1842 کال کې څومره وخت کېږي طالبانو 1842 کال کې دلته برطانیا ماته وخوړله چې مکناټن مردار سو په کابل کې، وزیر محمد اکبر خان رحمه الله هغه مردار که او بیا یې په خپله تومانچه یې ویسته. نن 1842 کالو میلادي اوس څو ده 26 ته حساب که څه کم 200 کاله کېږي. له هغه وخت نه د افغانستان څومره حکومتونه چپه سوي او هغه برطانیا څو وارې چپه سوي؟ سوال ده. تاسو طالبانو دومره واړه مه کېنئ، ګوره تاسې د اسلامي امت قیادت در له غاړې ده، دې ټولنه کې خلک واښه نه خوري، پوهېږي در باندې خلک تا ته ګوري، خلک د اسلام نن عصر کې تقلیدي نه ګوري، اسلام نن عصر کې خلک استدلالي ګوري چې دا څنګه دین ده، دا ولې د جنجالونو دین ده چې ټوله اسلامي دنیا کې جنجالونه دي او هغه کفري لوی لوی هیوادونه چې د هغه ورځ تر بلې په ترقي روان دي خپل منځ کې. اوس چین د طالبانو حکومت کې 3 میلیارده ته خلک ورسېدل، جنگ نه پکې کېږي، حکومت ته بس باچا راسي څوک هم جنجال نه کوي. هند 1.5 میلیونه انسانان لري، موږ 40 میلیونه کې نه سره جوړېږي اسلامي هیوادونو ټولو کې. ولې؟ دا ما نه یو سوال وکړه، وایي زه خو دته مې موټر کې ټکسي کې یو جواب ورکړم، خو داسې مناسب جواب خو هغه نه و، خو دا ما وایي ځان سره هدف وګرځو چې زه به ځان سره فکر پې باندې اوس وکړم. بیا مې وایي دا سوال مې ځان سره ساتلی و، بیا مې وایي کوشش وکړه چې زه به دې ته جواب کوم. بیا د طالبانو ورونو د جواب کړی، د جواب یې داسې کړی. تاسو طالبانو ورونو دې خبرې ته غوږ ونیسئ. لوی مشکل دا ده دلته په ټولنه کې، دا کومه ټولنه چې قیادت لاسته راوړي دا ټولنه طالبانو په یوه طبقه کې ده، دغه ټولنه چې قیادت په لاس کې نه لري چې شعب ده، امت ده، ولس ده، دا په بله طبقه کې ده. نو چې دواړه په بیلو بیلو طبقو کې سول د دوی په منځ کې صراع راځي، مقابله راځي. دغه انسانان چې دي دغه شعب و ټولنه په اسلامي امت کې دا ټوله څوک ده؟ اسلامیزم فکر والا ده، او د قاده و مشرانی چې دي دا ټول په غربي نصاب نه متاثر انسانان دي. دي مسلمانان اخلي لات و منات مسلمانان چې لات و منات هم راکړه چې مسلمان دین وي، نو دغه قاده و مشران چې دي دا ټول د غرب په پوهنتونونو کې روزل سوي انسانان دي. صحیح ده؟ علم یې زده ده خو فکر یې د چا ده؟ د الحاد فکر یې ده. نو چې د الحاد فکر یې سو طالبانو ورونو دا انسانان په یوه طبقه کې دي، شعب په بله طبقه کې ده. نو خو چې انسانان کله په 2 طبقو کې سي مجبور دي څوک وکړي؟ جنګ وکړي. نو اوس حکومت، اوس طالبانو ورونو تاسې کله چې د انګریزانو هغه وګورئ، انګریز چې دلته انګریز ماته خوړلې ده، د امان الله خان څه ده خلک وایي غازي ده، دا غازي نه ده، لوی ملعون تیر سوی. امان الله خان طالبانو خلک غازي بولي، تاسې له تاریخ نه خبر نه یې چې اوس مقابله وکړئ خلکو هغه هم در باندې غازي مقرر کړی، ځکه تاریخ نه هېڅ هم نه لرئ، هېڅ هم دلته تاسې تاریخ په اړه نسته ده. امان الله خان طالبانو دومره لوی ظلم کړی ده. امان الله خان چې کله مجاهدینو کابل فتح کړ، انګریزان 3 وارې دلته ماته خوړلې طالبانو. یو وارې چې ماته وخوړله مکناټن مردار سو، 18,000 برطانوي اسکر په کابل کې مردار دي طالبانو. ها 18,000 برطانوي اسکر په کابل کې مردار سول. نو چې دا ختم شول برطانویان ووتل، 14 کاله بعد بیا طالبانو برطانویانو بیا کابل نیولی دی. 14 کاله بعد چې دې ته د انګلیسي استعمار دویم جنګ وایي.
بیا طالبانو مقاومت څخه بیا وتلي، درېم وار بیا راغلي دي. بیا د امان الله خان چې د امان الله خان چې کله واک ته رسېدلی طالبانو ورونو د ښځو باندې بندیز لګولی په حجاب، چې کابل کې به ښځې په حجاب سره نه ګرځي، لوحې لګولې وې چې ښځه به حجاب نه کړي. دی خو له غربه متاثر دا ټولنه طالبانو بې حجابي مني، دا شعب امت مسلمان امت ته دا بې حجابي نه مني. هغه ویلې حکومت ویلې چې بې حجابه دي، نو چې بې حجابه سول نو حکومت کوشش کوو چې دا کار خو ټول دي چا ده؟ ملا. کار خو د ملا ده، خلک راپورته کوي راته. حکومت شروع کړه چې ملایان شهیدان کی، ملایان بندیان کی. زده که د خپل حکومت د دوام دپاره لوی خنډ څوک بله؟ ملا. هغه چې په ملا ورکولو باندې شروع کړه نو مجبور ده چې ملا خو هم خپله مقابله وکړي. نو لې خوانه د ملایانو مقابله شروع شوه، درب امان الله خان یې راچپه کړه. ځکه ملا خو په دې ټولنه کې ډېرې ریښې لري، ملا سره دې څوک کار نه لري. طالبان هر څوک چې لکه ملا په ټولنه کې خطرناکې ریښې لري، نو طالبانو ورونو داسې دلته خپل منځ کې اختلافونه راسي. وی ما دا جواب ورته وکړو چې اسلامي هیوادونو کې اسلامي حکومتونو کې ولې ډېر اضطرابات روان دي، ټول مشکل د غربي نصاب جوړ کړی. دلته طالبانو ورونو چې غربي نصاب راغی د جنگ په چی باندې، د پاکستان کې اوس چې دا مسله روانه ده، طالبانو ورونو خو قاده او مشران چې دي په غربي پوهنتون کې روزېدلي انسانان دي. صحیح ده؟ شعب څوک ده؟ ولس څوک ده؟ مسلمان ده طالبانو. نو چې ولس مسلمان سو نو حکومت کوشش کوي چې دا څوک ماته خنډ جوړوي، هلته چې زه هر قانون جوړوم باید ماته څوک مانع نسی. چې قانون جوړي دلته ملا باندې څوک لګي، خو هغه ملا د ملای مقابلې ته خلک راهڅوي. دی ملا له منځه وړي سوځي یې که نه، ملا ګیر کې بیچارهګۍ شهیدي کې وایي سوځي. نو خو ملا خو په وطن کې ډېرې ریښې لري. ملا خو داسې څوک نه ده، ملا خو داسې ونه ګرځېدلې ده چې ډېرې ریښې هرې خواته کړي. نو هغه چې ملا شهید شي چې ملا مقتدیان راوځي، مقابله شروع شي، چې دلته خپل منځي اختلافونه جوړ شي، حکومت راچپه کول، هغه دا اخر حکومت درب راچپه سي. ما په خبر پوه شول. ولې وایي ما نه د ټیکسي وله پوښتنه وکړله چې ولې اسلامي امتونو کې جنګونه شته په چا کې نسته؟ هلته طالبانو ولسم هماغه قانون ویلی، هماغه تربیه یې کړې، قاده و مشرانو هم هماغه ویلی. ستې څوک نه سره پیدا کېږي، اتې سره جنجال نه پیدا کېږي. د اسلامي امت مشرانو دی طالبانو دلته یوه خبر کوي. لوی مشکل دا ده په اسلامي امتونو کې چې چپه کېږي. داسې امت مونږ ته راکړی، ابوالحسن علي ندوي وایي وی اسلامي امت مشرانو ته الله داسې مشران داسې ولس ورکړی، خو دا مشران یې په قدر نه پوهېږي. دا هغه عزتمن ولس ته په غرب اروپا کې طالبانو اعتماد له منځه تللی، اعتماد نشته. اما اسلامي امت کې طالبانو سخت ولس، یعنې طالبانو دا د افغانستان ولس مونږ پیدا کوی سو. دا هغه ولس ته چې قاده و مشران دا ولس وساتي، که بیا یې په دغه ولس غرناته ونه نیوله، بیا یې قرطبه پې باندې ونه نیوله چې هر څه راته همدومره غیرتي ولس ته که نه، خو چا څنګه نه ده کړی؟ چا راخیستی ده تر خپل هدف دپاره یې کارولی ده، تی بیا بیسته لکه دوسپا کیسته یې اچولی.